سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. پاکستان ته د نواز شریف دو سلوګن سره د مسلم لیگ نون منشور جاری وړو کروندګرو ته بعد د سود نه پاکي قرضې ورکو د فصل نقصان کمی پوره کولو لپاره به جدید ټیکنالوژي استعمالولی شي. نون لیگ په خپل منشور کې د معیشت بحالۍ ارزانه بجلی او د ګیس فراهم کولو اعلان هم کړی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن د بلاول بھټو لخوا نواز شریف ته د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي مباحثې چیلنج د 8 فروری نه وړاندې د څه وخت هم چرته هم نواز شریف ما سره مباحثه وکړي. د بلاول بھټو زرداری وینا وایي د ووټینګ د عمل نه وړاندې د شفافیت لپاره د ووټرانو ته د آګاهي ورکول ډیر ضروری دي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر علي خان وایي د بلاول سیاسي تربیت ټیک نه دی شوی. بلاول بھټو ته صرف دا ښودلی شوي چې سیاست کې خرڅول او اخیستل کیږي. ایوانونو کې بعد امیدوارانو خرڅولو او اخیستلو مخنیوی کوو. په 8 فروری به تاسو یو مختلف فورس سره مقابله کوئ. زما وکلا په الیکشن مهم کې مصروف دي هغوی عدالت ته څنګه وړاندې کېدلی شي. د نواز شریف او آصف علي زرداري مقدمې بندې دي هیڅوک ترې پوښتنه نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف بانی وینا وایي د بشري حقونو په اړه زموږ درخواست سپریم کورټ کې دی هغه ولې نه اورېدلی کېږي. پاکستان تحریک انصاف بانی له بعد د مرګ یا 14 کالو سزا غوښتنه وکړه. ریاستي رازونو افشا کولو مقدمه کې حکومتي وکیل وینا وایي پخوانی خارجه وزیر شاه محمد قریشي لپاره به هم د دې سزا غوښتنه کوم. د پی ټی آی په بانی تور دی چې سیاسي ګټو لپاره یې ریاستي رازونه خلکو سره شریک کړي. د ملک معیشت داسې چرته هم نه دی خراب شوی څنګه چې په تیر 15 کال کې خراب شو. تیر حکومت د داندلۍ په ذریعه راغلی وو. د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن وینا وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو خرابولو خبرې روانې دي. موږ په ملک کې امن او خوشحالي غواړو. عزت لرونکي خلک به د پرویز خټک په شان خلکو ته هیڅ کله ووټ ورنکړي. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایم الولي خان په پرویز خټک سخت ټکونه وایي د الیکشن لپاره ماحول ښه دی او په 8 فروری به هم ماحول ښه پاتې شي. خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو په خلاف ورزۍ نوټس اخیستی. الیکشن کمیشن د پی کې 15 او پر دیر آزاد امیدوار همایون خان 50,000 روپۍ جرمانه کړي. د پیښور حلقې پی کې یو کم اتیایم مسلم لیگ نون امیدوار جلال خان هم 15,000 روپۍ جرمانه. اسلام آباد کې پولیس د الیکشن لپاره 13 کروڑ روپو غوښتنه. د اسلام آباد پولیس ته په عام حالاتو کې د 15 ګاډو ضرورت. انتخاباتو کې بعد حساس پولینګ سټیشنونو د سیف سټي کیمرو په ذریعہ مانیټرینګ کیږي. د پولیسو وینا الیکشن کمیشن د ګل ورځینا ووټرانو لپاره 8300 باندې د مفت اس ام اس سرویس شروع کولو فیصله کړې. د الیکشن کمیشن ترجمان وایي ووټران خپل شناختی کارت نمبر 8300 اس ام اس کولی شي او د خپل پولینګ سټیشنز او حلقو تفصیلات ترلاسه کولی شي.
पाकिस्तान د مهاجرینو په اړه کنونشن لاسلیک وکړي. اسلام آباد کې جوړ شوی یو کانفرنس کې په پاکستان غږ پاکستان د مهاجرینو د حیثیت په اړه د 1950 کال او د 1980 کال معاهدې دستخط نه دی کړی. पंजाब के CTD د مهم کمانډر په شمول 11 ترهګر نیولي. पंजाब CTD په مختلفو ښارونو کې د خفیه اطلاع په بنیاد عملیات ترسره کړي. دغه کارروایي لاهور، سایوال، سرګودا، بهاولپور، جنگ، ناروال او جهلم کې ترسره شوه. او د بارانونو ورېدو نوی سیستم نن په ملک کې داخل. د سبانا کویټه، جوب، زیارت او چمن کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشګویي وایي د بارانونو دا سلسله به د 19 جنوري پورې جاري. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د لنډشان د مینه پس زمنګ سره اوسئ. او است خبرونو تفصیل. د بریټن آغاز کې خبر شاملو. پاکستان مسلم لیگ نون د کال 2023 د الیکشن لپاره د خپل انتخابي منشور جاری کړی دی. منشور کې د قومي احتساب بیورو د خاتمي عدالتي اصلاحاتو کولو او د ګرانۍ ختمولو 1 کروڑ نوکرۍ ورکولو او د بجلی په بیلونو کې د کمی راوستلو وعده شوې دي. په منشور کې زراعت ته اهمیت ورکړل شوی دی. د وړو کروندګرو لپاره د سود نه د پاکو قرضو ورکړه. د فصل په زیان کې کمی لپاره د جدید ټکنالوژي د استعمال یادونه پکې هم شوې ده. د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د پارټي سیکریټریټ ماډل ټاون لاهور کې دستورات ترسره شوي ده چې پکې د ګوند منشور وړاندې کړل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي دی چې د شکایتونو په موډ کې نه یم. هم تیر وختونه مې هیر کړي دي. ما سره چې کوم زیاتی شوی دی هغه هر څه ما هیر کړي او د مستقبل سوچ کوم. لاهور کې انتخابي منشور دستوري ته خپل وینا کې نواز شریف ویلي دی چې د ملک خدمت لخاطر مې څو ځله جیلونه تیر کړي دي. خو ولې زه بیا هم انتقامي سیاست په ځای د ملک د ترقۍ سوچ کوم. نواز شریف ویلي دی چې انتخابي تیاری روانې دي. کچري الله الیکشن کې بری راکړو نو په خپل پیش کړی شوي منشور به عمل کوو. مسلم لیگ نون قائد ویلي دی چې دا وخت ملک په مشکل کې دی. موږ غواړو چې ملک د مشکل نه بهر کړو. इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ. और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं. ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया. हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते. मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था. ना होता बांस ना बांसुरी बनती. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې د نفرت او تقسیم سیاست پاکستان ته زیان رسوي. جلسې ته خپل وینا کې بلاول بوټو زرداری ویلي دی چې موږ الیکشن کې د دې لپاره برخه اخلو چې ملک د مشکل حالاتونه بهر کړو. که زموږ حکومت راغی نو تنخواګانې به یو په دوه کړو. پیپلز پارټي چیرمن زیاته کړې ده چې موږ خپل منشور د چا نه پټ کړی نه دی بلکې په خپلو لاسو مو لیکلی دی. موږ چې په ملک کې ګراني بیروزګاري وکتله نو لس نکاتي ایجنډه مو تیار کړه. د پاکستان تحریک انصاف بانی ویلي دي چې زما وکلا په الیکشن مهم کې مصروف دي. هغوی عدالت ته څنګه وړاندې کېدلی شي؟
اډیاله جیر کې خبريالانو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف بانی ویلي دي چې د نواز شریف اواسی پلی زرداری مقدمه بندي دي هیڅ څوک ترې پوښتنه نه کوي زما مقدمه هر ورځ چلیږي خبريالانو پوښتنه وکړه چې تاسو وکیلان نه حاضرېږي او د مقدمه اوریدنه پر لپسې ځنډول کیږي د پاکستان تحریک انصاف بانی ویل چې زمنګ زیاتره وکیلان په انتخابي مهم کې دي ډېرې مقدمې دي دوی به څنګه وړاندې کیږي د بشري حقوقو په اړه زمنګ درخواست سپریم کورټ کې دی ولې نه اوریدل کیږي هغه ویلي دي چې زمنګ خبره څوک هم نه اوري نواز شریف مفروض دی هغه ته په ریلیف پسې ریلیف میلاویږي او زه د تیر شپږ میاشتونه په جیل کې یم او د پارټۍ خلاف مې کریک ډاون روان دی ریاستی رازونو افشا کولو مقدمه کې حکومتي وکیل وایي د تحریک انصاف بانی لپاره بعد د مرګ یا 14 کالو سزا غوښتنه وکړي سرکاري وکیل رضوان عباسي وایي پخوانی خارجه وزیر شاه محمد قریشي لپاره به هم د دې سزا غوښتنه وکړي د پاکستان تحریک انصاف په بانی تور دی چې سیاسي ګټو لپاره یې ریاستي رازونه خلکو سره شریک کړي دي رضوان عباسي وایي چې د خارجه وزارت درې پخوانی چارواکیو بیانونو څخه یې ډېر شواهد ترلاسه کړي دي د زیاتوي د درې ګواهانو بیانونو کې ډېر ثبوتونه موجود دي د دې په بنیاد د پاکستان تحریک انصاف بانی او شاه محمد قریشي ته سزا کېدای شي په پخوانی وزیر اعظم تور دی چې امریکا کې د پاکستان د یو پخوانی سفیر خط تفصیلات یې په ناقانونه توګه ښکاره کړي دي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې ملک معیشت داسې چرته هم نه دی خراب شوی څنګه چې په تیر 15 کال کې خراب شوی دی په سند کې یوې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې تیر حکومت ووټ پټ کړی و ځکه دوی په اقتدار کې راغلي وو موږ په ملک کې امن او خوشحالي غواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو خرابولو خبرې روانې دي مولانا زیاته کړې ده چې موږ پاکستان کې نه امریکا او نه یهودیانو ته د پاتې کېدو اجازت ورکړی اوس ټولې دنیا ته پته ده چې د امریکې دفاعي قوت د چین او روس نه هم کمزوری دی د عوامي نېشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان وایي عزت لرونکي خلک په پرویز خټک په شان خلکو ته ووټ ورنکړي 400 کې انتخابي جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر پرویز خټک باندې سخت تنقید کړی دی هغه ویل انتخاباتو لپاره ماحول ښه دی او په 8 فروری به هم ماحول ښه پاتې شي ایمل ولی خان ویل پاکستانی طالبانو سره د مصالحت خلاف عدالت ته تللی دي هغه پوښتنه وکړه چې د کومه معاهدې په بنیاد د 40,000 خلکو ته د واپس راتلو اجازت ورکړل شوې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې ولس د خاندانی حکمرانۍ نه تنګ راغلی دی خپل یو بیان کې سراج الحق زیاته کړې ده چې د ملک درې لوی پارټۍ د ولس لپاره څه هم نه دي کړي پیپلز پارټۍ د سند تباه کولو نه پس اوس په ملک حکمراني غواړي امیر جماعت اسلامي ویلي دي چې نون لیگ قائد په څلورم ځل د اقتدار خواهشمند دی ولې زه ولس ته وایم چې په 8 فروری د جماعت اسلامي ته ووټ ورکړئ موږ به دوی له خوشحاله پاکستان ورکړو د شمالي وزیرستان په زمشوي قبایلی ضلع کې په اول ځل یوه زنانه امیدواره آبدا وزیر عام انتخاباتو کې برخه اخلي آبدا وزیر د شمالي وزیرستان د قامي اسمبلی حلقه NS40 نه د قامي اسمبلی سیټ لپاره آزاد امیدواره ده آبدا وزیر د 15 ماشومانو مور او د کور بیرمن ده آبدا وزیر وویل چې د NS40 حلقې نه انتخابېدو وروسته به د ښځو د حقوقو د صحت مرکزونو جوړولو تعلیم او امن دپاره کار کوي الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې د ضبط اخلاقو د خلاف ورزۍ نوټس اخیستی او په امیدوارانو یې درنې جرمانې لګولې دي الیکشن کمیشن د PK 15 لوړ دیرنا آزاد امیدوار همایون خان 50,000 روپۍ او د PK لوړ دیرنا آزاد امیدوار محبوب شاه 50,000 روپۍ جرمانه کړی دی
د ضابطه اخلاق او خلاف ورزي لوجې د ګلاباد لوور دیر د ویلیج کونسل چیرمن مراد رحمان د 13,000 روپو د پیښور حلقه پی کې 9 او یانا د مسلم لیگ قانون امیدوار جلال خان باندې 15,000 روپۍ جرمانه لګولې شوې ده د غرنګي د پیښور حلقه پی کې 3 او یانا د ارباب وسیم حیات 15,000 حلقه پی کې 3 او یا پیښور نه د جی یو آی امیدوار 15,000 روپۍ جرمانه شوې دي بلخوا د پیښور چیرمن نیبرهوډ کونسل باهری کالونی محمد اسماعیل 50,000 روپۍ جرمانه ولی چیرمن ویلیج کونسل نشان بانډا افردیر ملک شاودین ته د ضابطه اخلاق او خلاف ورزي کولو په تور 15,000 روپۍ جرمانه عاید کړې شوې ده د کورم حلقې 95 د تحصیل کونسل سنټرل کورم احسان الله 25,000 روپۍ جرمانه او د پی کې 96 کورم نه آزاد امیدوار علي هادي 15,000 روپۍ جرمانه شوې دي الیکشن کمیشن ټولو امیدوارانو ته هدایت کړي دي چې د جنوري تر 29 پورې جرمانې جمع کړي او چالان پیش کړي الیکشن کمیشن اف پاکستان د ګول د ورځې راهسي ووټرانو لپاره 8300 باندې د مفت اس ام اس سروس شروع کولو فیصله کړې ده د الیکشن کمیشن ترجمان وویل چې ووټران خپل شناختی کارت د نمبر په 8300 اس ام اس کولی شي او د خپل پولینګ سټیشنز او حلقو تفصیلات ترلاسه کولی شي په دې نمبر سم میسج کولو سره د ووټینګ تفصیلات په شریک کړی شي د الیکشن کمیشن چارواکو مطابق ووټرانو لا ووټ ورکولو لپاره خپل قومي شناختی کارت د ځان سره راوړل لازمي دي د زاید المیعاد شناختی کارت یا نوی شناختی کارت د ټوکن پر رسید با ووټ اچولی شي د ایران سرحدي سیمې سروان کې نامعلومه وسلوالو 9 پاکستانی مزدوران وژلي دي د ایران یو خبري ایجنسی تر مخه پیښه د ایران سرحدي سیمې او بلوچستان ښار سروان کې رامنځته شوې ده مقامي بلوچ رایټس ګروپ وایي چې په پیښه کې 3 نور کسان جوبل شوي هم دي دوی وایي متاثره او وژل شوي پاکستانی مزدوران دي چې په یو ځای ورکشاپ کې کار کوو او هلته میشت وو د ایجنسی تر مخه تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې हमारे अजीज़ ईरान के शहर श्रीकांत में मजदूरी की घर से रिहाइश पजीर थे वहाँ काम करते थे आज सुबह हमें इतला मिली है कि रात वहाँ कोई दहशतगर्द तंजीम ने उन्हें कमरे से उठा के कहा कि पाकिस्तानी जो भी है खड़े हो जाओ उसमें 10-12 आदमी थे पाकिस्तानी जिनको फायरिंग करके 9 आदमी को उन्होंने शहीद कर दिया है 2-3 भाग जाने में कामयाब हुए जिनमें मेरा एक भतीजा अजहर हुसैन और एक भांजा मोहम्मद आसिफ शहीदों में शामिल है और मोहम्मद असगर ज़ख्मी हालत में है सर मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि हमारी मुतवफ़ियान की डेड बॉडीज़ फौरी तौर पर हमें मंगवा दी जाएँ ताकि हम उनकी आखिरी रसूमात कर सकें नंबर 2 के हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि वह हुकूमत ईरान से रब्ता करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए निगरान वजीर اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې پاکستان ایران ته د جواب ورکولو نه علاوه نور څه هم نه دي کړي نيجي ټي وي سره د خبرو اترو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې پاکستان صرف ایران ته جواب ورکړی دی د کوم کریډټ چې آرمي چیف ته ځي ټولې نړۍ ایران په اړه د پاکستان د اقدام ستاینه کړې ده د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وینا چې د پاکستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو موجوده چینلونه استعمالول د دواړو هیوادونو په ګټه دي پاکستان په خپل فیصله کوي او ایران د حملو په جواب کې فیصله کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په سفر به هم راځي بلټن کې نور خبرونه هم لرو خو وخت شو د لنډ شاندمې هم پښتو ونسر اوسئ تمانه کې زه به دې وغیم ورېږه
بلیټن کې یو واری بیا هرکلی او خبر شاملو پاکستان پیپلز پارټي با په ملک کې نوې حکومت جوړوي او حقیقي بدلون برابري په کوزدر کې با ولس د خپلو محرومو د خاتمې لپاره په 8 فروری د غشي په نخا مهر لګی او کامیابی با ترلاسه کړي کوزدر کې جاری انتخابي عمل کې تیزی راغلي چکدر کې د پاکستان پیپلز پارټي انتخابي جلسې ته د وینا په وخت د حلقه ان و امیدوار علمزیب ایډوکیټ او صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 15 نا امیدوار نعیم الله خان ویلي دی چې پاکستان پیپلز پارټي با په ملک کې نوې حکومت جوړوي او حقیقي بدلون براولي او لستبا د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه نجات ملويږي دوی زیاته کړه چې په کوزدر کې بعد د ولس لپاره د صحت تعلیم او پاکو اوبو روزګار ورکولو سره سره د نوي سړکونو جال خوروي د سره سره بعد د سیمې کې د سیلګرۍ د ودې لپاره هم نوې منصوبې راوستل شي مونږه الحمدلله خدمت مخکې پرې خاوره کړې ده زموږ مشرانو کړې ده او مونږ هم کوو زموږ په خدمت کې هیڅوک مقابله نشي کولی دوستانو بلاول بټو زرداری تاسو ته یو پیغام راوړی را لېږلی مونږ هغې پیغام راوړی دی هغه وایي کله پیپلز پارټۍ حکومت جوړ شو مونږ ملازمین تنخواګانې به ډبلو مونږ به هر غریب کس ته کور ورکو مونږ به 10 لکه کورونه جوړو مونږ به هر کور ته 300 یونټه بجلی مفت ورکو مونږ به په هر ضلع کې سولر پلانټس لګو چې خلکو ته د بجلی ورکو مونږ به هر تورسري لا کا غریب او کا مالدار ده مونږ به ولا بېنظیر کارډ ورکو په کوهاټ کې انتخابي مهم روان دی د جمعیت علماء اسلام د حلقه ان 15 او پی کې یو نوي امیدوارانو په انتخابي مهم کې برخه اغستلې ده د حلقه ان 15 نه د جمعیت علماء اسلام په امیدوار گوهر سیف الله د ان شپږ دیر شهنګونه مفتی عبید الله او د پی کې یو نوي امیدوار ډاکټر اقبال فنا په جرمسیمه کې انتخابي جلسه کې ګډون وکړو په دغه جلسه کې په لوی شمیر کې خلکو ګډون وکړو عامو خلکو ته په خطاب کې مشرانو وویل چې د فروری په 8 بعد د جمعیت علماء اسلام په امیدواران په غوره اکثریت سره وګټي دی ویل خیبر پختونخوا کې بعد د جمعیت علماء اسلام په حکومت راضي چې ورسره با د صوبې محرومۍ ختم کړي شي هغه ویل چې ولستي د فروری په 8 له کورونو راوځي او ووټ ورکړي د ټول ملک په شان په ضلع کرک کې هم سیاسي هلې ځلې روانې دي پی کې 98 لپاره جمعیت علماء اسلام سین مولانا ظهیر الدین بابر د آزاد امیدوار سره اتحاد جوړ کړی دی مولانا ظهیر الدین د ملک قاسم خان سره په پریس کانفرنس کې د ملاتړ اعلان وکړو د جمعیت علماء اسلام سین صوبایي مشر وایي چې د اتحاد پریکړه له اوږدې سلا مشورې وروسته او د خلکو په پراخه ګټه کې شوې ده خپل د صوبایي حلقې امیدوار ملک قاسم په حق کې دستبردار کوو سوات کې د پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی صدر انجینئر امیر مقام په مشرۍ کې شمولیتي غونډه شوې د پاکستان پیپلز پارټي فاروق علي خان سره د خپل ملګرو په پاکستان پیپلز پارټي پرېښودې او په مسلم لیگ نون کې د شاملېدو اعلان یې کړی دی نور تفصیل ګورو سوات څخه د وحید الله خان په دې رپورټ کې انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی فاروق علی خان د پاکستان پیپلز پارٹی نه مستعفی شو او په مسلم لیگ نواز کې د امیر مقام صاحب پلاسو شمولیت کو دغه شمولیتي پروګرام سواد خوازخیله شمک کې را جوړ کړی شوی او انجینیر امیر مقام چې کله جلسګا ته راورسېدو نو په زرګاو خلک د هغوی استقبال ته ولاړو فاروق علی خان جلسې ته خپل وینا کې وې چې د مسلم لیگ کامیابی اوس په مونږ فرض شوی ده انجینیر امیر مقام به د دې صوبې وزیر اعلی ان شاء الله دا الیکشن به داسې ګټو چې زمنګ او د نورو کسانو د نورو ممبرانو په لیډ کې به 40 هزار پر اخده وټو ان شاء الله زما قربانۍ زما د مشرانو ته معلومه دي زما د ورکرانو غستون زم دوته معلومه دي زه دونه امید ساتم چې دا غو د محرومیانو ازالي وکي صوبائی صدر مسلم لیگ انجینئر امیر مقام په خپل وینا کې وی چې فاروق علی خان خپل کور ته واپس راغی مونږ به یو ځای د قوم خدمت کوو لیډر هغه دی چې عوام ته خپل کارکردګي وښيي دا ستاسو فرض جوړیږي
چې چا د په ماضی کې موقع میلاو شوې ستاسو د خطې له خاورې له څه کړي دا تاسو تاسو کول پکار دي که تاسو بهر په دې روډ ځئ د چک درې نه والا تر کلامه پورې د ستاسو منبر نه وم زه اصلي طاقت خو په صوبایي حکومت کې یاد دی چې فاروق علي خان د پاکستان پیپلز پارټي یو سرګرم کارکونو او دغه پارټي د پاره بلها قربانیانې هم وي خو په سوجه د پارټي نه خفه شو او 13 ورځې د انجینیر امیر مقام په قافله کې شمولیت اختیار کو وحید الله خان هم پښتون نیوز خوازخیلا سوات اسلام آباد کې جوړ شوی یو کانفرنس کې په پاکستان غږ شوی دی چې د مهاجرینو په اړه کنونشن لاسلیک کړي پاکستان د مهاجرینو د حیثیت په اړه د 1951 کال او د 1980 کال د معاهدو دستخط نه دی کړی د کانفرنس په اعلامیه کې حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د مهاجرینو د حقوقو متعلق قانون سازي وکړي پاکستان نه دا هم مطالبه شوې ده چې د 2093 کال کې د پاکستان افغانستان او د UNHCR په معاهده عمل وکړي کانفرنس کې سیاسي مشرانو د سېنیټ غړو د مهاجرینو استازو او پاکستان کې مشت افغانانو ګډون وکړو د کانفرنس وروسته جاری شوی بیان کې حکومت ته مهاجرین په زور د نه ویستلو اپیل وشو او اوس خبره کوو د میلو او د نندارو یورپی هیواد سویټزرلینډ کې اسمان په رنګارنګ غبارو ښکلی کړی شوی دی د هاټ ایر بلون په نومه فیسټیول په طرف کې د 15,000 څخه زیاتې غبارې په فضا کې پرېښودې شوي دي د پی سی بی نوی چیرمین چیف الیکشن کمشنر شاخاور لس کسیزه گورننګ بورډ جوړ کړی دی د نگران وزیر اعظم لخوا نامزد شوي دوه غړي د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی او مصطفی هم په بورډ کې شامل کړی شوي دي په بورډ کې د بهاولپور ریجن صدر طارق سرور د ډیر مراد جمالی صدر ظفر الله شامل کړی شوي دي د آزاد جموں و کشمیر ریجن صدر سجاد علی کوکر او د لاړکانه ریجن صدر تنویر احمد هم د بورډ گورننس برخه دي دوی سره د سوی نادرن ګیس غنی ګلاس پی ټی وی او سټیټ بانک استازي هم په بورډ کې شامل دي د پی سی بی الیکشن کمشنر به په یو څو ورځو کې د بورډ آف گورنر یو خصوصي غونډه رابلي چې پکې به د پی سی بی د نوي مشر انتخاب یقیني کړی شي د موسمیاتو محکمه وايي د مغربي هواګانو سیستم به نن شپې نه د ملک په مغربي سیمو کې داخل شي د موسمیاتو محکمې د اوږدمهاله وچ موسم نه پس د خوشحالي زیری کړی او ویلي دي چې د بارانونو دا سیستم به د 11 جنوري پورې د ملک په بالای سیمو کې موجود وي د دوران په اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی د موسمیاتو محکمې مطابق د سیستم لاندې د جنوري تر 29 نیټې پورې د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان هم شتون لري دا تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره د هم پښتون سره اوسئ د الله په امان